څنګه چې تاسو مسلمانانو ته پته ده او که چاته پته نه نو مختصر انداز کې مونږ د هغوی توجه دې طرف ته راوړل غواړو. څنګه چې زمونږ محترم مرکزی رهنما شاهین ختم نبوت حضرت اقدس مولانا علامہ سائد صاحب دامت برکاتہم العالیہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ته او صدر مملکت ته او چیف جسٹس آف پاکستان ته خطوط لیږلي دي د یو قادیانی باره کې. زمونږ د اف آئی اے ایډیشنل ډي جی خدا بخش نتو کا چې د پوخ قادیانی دی او د قادیانیت ډیر ثبوتونه دي او یوازې نفس قادیانی نه دی، یو جنونی حتی پورې قادیانی دی. ضلع خوشاب کې په خپلو ځمکو باندې د قادیانانو چې کومه ضلعي او ډویژنل مذهبي اجتماع هغه منعقد کیږي، نو چونکه مقامی انتظامیه د قانون د پاسدارۍ د وجې نه قادیانانو ته په علاقه د مسلمانانو کې د جلسه عام د تبلیغ اجازت نه ورکوي، لیکن د دې کس د وجې نه ضلع خوشاب کې ایټمي پاور پلانټ سره نږدې په خپلو ځمکو باندې یوازې دې قادیانانو ته د جلسې سهولت نه ورکوي، بلکې د سرکاري ملازمت باوجود د هغه جلسو د صدارت کوي. د دې ورور اوس هم په ملتان کې د قادیانی جماعت هیډ دی او د هغه د قانون خلاف ورزۍ زمونږ ادارو ته معلومې دي، د قادیانیت تبلیغ ورته معلوم دی، مسلمانانو کې اشتغال پیدا کول او د هغه د طرف نه د لا اینڈ اډر مسله پیدا کول باندې یو زمانه ګواه ده. خدا بخش نتو کا د په خپله زمانه د ملازمت کې د ګوتې قادیانان هغه برتي کړي دي او اوس هم د دروارو د دزوم وقاص نتو کا هغه قادیانی دی او اس ایس پی عہده باندې هغه فائز دی. د سرکاري حیثیت نه ناجایز پیدا پورته کوي او قادیانیت ته توجه ورکوي. په دې نسبتونو الله دې نه کي هسې نه چې مودو پورې زمونږ د اف آئی اے محکمه د قادیانیت یو ګړ جوړ شي. موږ دعا کوو چې الله دې داسې ونه کي. اوس د دغه کس په 6 جنوري 2022 باندې د ملازمت او د نوکرۍ مدت د ختمیږي او ریټیر کیږي، چونکه عدالتي حکم سره د سرکاري ملازمینو په توسیع د ملازمت باندې پابندي ده. د دې باوجود زمونږ په حکومت کې کوم پټ قادیانی عناصر دي، د هغې په اشارو باندې او د هغې په محنت باندې د یو ایډوایزر او مشوره کوونکي په طور باندې د سره اګریمنټ کولی شي. تاسو ته ما عرض وکړو چې د دغې مسلې خط الحمدلله زمونږ مشرانو وزیر اعظم صاحب ته لیږلی دی او د هغې په میز باندې موجود دی. کو پرس که ده ته دوباره توسیع ورکړې شوه په هر نسبت چې وي، نو یو طرف ته دغه عدالتي فیصله مکمل نظر انداز کړې شوه او بل طرف ته په چور دروازه باندې دا متعصب قادیانی د کلونو لپاره د مسلمانانو په سرونو باندې مسلط بکړي شي. څنګه چې د ټولو سرکاري ملازمینو او د افسرانو ریټایرمنټ وشي او پای کې توسیع فی الحال نه کیږي، دوباره داس اقدام کول چې دا کس په دې عہده باندې یا د یو ایډوایزر په شکل دی راشي، نو دا خلاف قانون کار دی او وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان سره زیاتې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشقانو په زړونو باندې چړې راښکل دي. موږ
د مشرانو په شان د ملک د مشرانو نم دا مطالبه کو چې هرگز دې دوباره د سره داسې خبره ونه کړي شي چې دې دوباره په دا عهده باندې یا په بل عهده باندې په مسلمانانو باندې مسلط کړي شي او زموږ مطالبه ده چې د بدترین قادیانیت نوازۍ دروازه دې بند کړي شي او مسلمانان عاشقان رسول عاشقان ختم نبوت هغې دې په اشتغال کې رانوستلی شي خدای مکه که داسې حالات راغلل د هغې ذمه دار به بیا زموږ حکومت په خپله باندې وي لهذا ذمه دار حضرات هغې له پکار دی چې په دې خبره باندې یخو دماغو سره غور وکړي موږ دعا ګویو الله دې هر مسلمان ته د نبی علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت د خدمت توفیق ورکړي هغه عظیمه هستی اخیری پیغمبر جناب سیدنا محمد ربی صلی الله علیه وسلم به په ورځ د قیامت زموږ دپاره الله ته منتونه کوي انشاءالله زموږ به شفاعت کوي په هغه سخته ورځ به انشاءالله موږ ته د خپل آب کوثر نه اوبه څکي لهذا دې سلسله کې د راتلونکي جمعې په ورځ باندې سبا نه بله ورځ په ټول ملک کې او ټوله صوبه کې احتجاجي مظاهرې دي د چا څه دې غیورو عوامو نه د علماء کرامو سرپرستۍ کې او د علماو نه د مشرۍ سره د شرکت دپاره زموږ د مطالبه ده چونکه هر مسلمان بلا امتیاز هر کلمه گو هغه د نبی علیہ السلام د ختم نبوت محافظ دی او سیکورټي ګارد دی او هر وخت د ختم نبوت قلعې ته د حفاظت دپاره ولاړ دی لهذا ټول مسلمانانو ته زموږ درخواست دی چې د جمعې په ورځ باندې 2 بجې تحصیل چوک فاروق اعظم چوک هغې ته حاضري وکړئ نبی علیه الصلاة والسلام سره د خپل محبت اظهار وکړئ پر امن مظاهره به وي موږ چاته هم د قانون په لاس کې اخیستلو اجازت هغه نه ورکوو خو دا زموږ د ټولو شریکه ذمهداري ده لهذا هر پارټۍ والا هر مسلمان ته هر رور کلمګو ته زموږ درخواست دی چې په دغه مظاهره کې شرکت وکړي الله جل جلاله دې زموږ د ملک مشرانو له د قرآن و سنت او د ملک د آئین لاندې د فیصلو توفیق نصیب وګرځولي کړي ټول عاشقانو د ختم نبوت ته زما سلام الله جل جلاله هم جزای خیر نصیب کا الله هم خوشحاله لره الله هم د دارینو سعادت نصیب وګرځولي کا د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ځل چا صدی زیر اهتمام به دا مظاهره وي یو ځل بیا د ټولو مسلمانانو نه د تقاضا کوم چې انشاءالله ټول مسلمانان د علاقې هغې به شرکت کوي الله هم خوشحاله لره ودانا وبعد سے والسلام